أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف وائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ډېر خوش قسمت یې، خوش نصیب یې چې دې د فتنو دور کې الله هم د دین د زده کړې دپاره انتخاب کړی دی. دا اوس چې کوم حدیث جماعت کې ولوستلی شو د نصاب نه، چې بعضې داسې خلک به وي چې هغه به د نور په منبرونو باندې ناست وي، د هغې د مخونو نه به رڼاګانې خیږي. دا خلق به نه انبیا وي نه به شهدا وي. صحابه کرام د حضور پاک علیه السلام نه تپوس کړي چې یا رسول الله چې دا دومره باعزت خلق دی چې نه انبیا دي او نه شهدا دي، دا خلق موږ ته وښیه دا څوک دي؟ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې دا هغه خلق دی چې د مختلفو اطرافو نه د مختلفو ځایونو نه راغلي وي او یو ځای کې جمع شوي د الله په ذکر باندې، د الله په دین باندې. که سړی په دې دنیا کې سوچ او فکر وکړي او د دې حدیث مصداق ګوري چې دې زمانه کې د دې حدیث مصداق کم خلق دی، نو زما په ذهن او زما په خیال کې خو سوا د طالبانو نه د علماو نه په دې دنیا کې بل څوک د دې حدیث مصداق نه دی. دا طلبا د مختلفو اطرافو نه مختلفو علاقو نه راځي، یو دینی اداره کې د الله دین حاصلوي، قرآن زده کوي، احادیث زده کوي. دا ټول د الله پاک ذکر دی. نو دا زمونږ تاسو د ټولو لپاره ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده چې الله زمونږ ستاسو انتخاب د علم دین لپاره کړی دی او د دې حدیث مصداق یې ګرځولی و. ما ستاسو مخکې یو حدیث ولوسته. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. هغه سړی زما د امت نه دی چې څوک په ماشومانو باندې شفقت نه کوي، او دغه سړی زما د امتیانو نه دی چې کم سړی د مشرانو قدر نه کوي. کم مشر چې په ماشومانو وړو باندې رحم نه کوي، نبی علیہ السلام وایي زما د امتی نه دی. او کم کشر چې هغه د خپلو مشرانو قدر نه کوي، احترام نه کوي، نبی علیہ السلام وایي دا زما د امتیانو نه دی. نبی علیہ السلام داسې یو جامع معلم دی چې ماشومانو له هم تعلیم ورکړی دی او لویو له هم تعلیم ورکړی دی. لویو ته وایي چې تاسو به ماشومانو باندې شفقت کوئ،
او کشرانو ته وایي تاسو به د مشرانو قدر کوئ. چې کله مشر کې شفقت وي، رحمت وي او کشر کې قدر احترام وي، د معاشره د خرابېدو سوال نه پیدا کېږي چې بیا په معاشره کې خرابي پیدا شي. د مشرانو سره شفقت ښایي او د کشرانو سره ادب ښایي. ادب دا یو دینی مسله ده. کله چې د موسی علیه السلام او د فرعون مقابله وه، 72,000 ساحران جادوګر چې په دغه فن کې ډېر انتهایی ماهر و، فرعون د موسی علیه السلام مقابلې ته راوستو. هر یو سره یوه لخته یو پړی. کله چې میدان مقابلې ته رالل، موسی علیه السلام ته دوی وی چې یا ته د خپله لخته مخکې ګزار کړه، ته د خپل فن مظاهره وکړه، یا به اول موږ د خپل فن مظاهره وکړو. دلته مفسرین حضرات لیکي چې دې ساحرانو د موسی علیه السلام یو قسم ادب وکړو. د هغې ادب دا نتیجه او ثمره وه چې دغه 72,000 کسان چې دا د موسی علیه السلام مقابلې ته راغلي دي او هغوی د فرعون مخې ته په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړي او هغوی اعلان کوي چې آمنت برب موسی و هارون، من په هغې رب باندې ایمان راوړو چې کم رب باندې موسی علیه السلام او حضرت هارون چې دی ایمان راوړی دی. وایي د دغې جادوګرو د ایمان د راوړو سبب دغه ادب و چې دوی د موسی علیه السلام ادب وکړو. یه بزرگ فرمائی ادب تاجیست از لطف الہی بسر برنے برو ہر جا کے خواہی. ادب اللہ د فضل نے یو تاج دے دا پسر باندې کیدا چې کم ذات زی التبستا بیا خلق قدر عزت کی. احادیثنا ادب ثابت تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغب حضور پاک علیہ السلام صحابہ ته قوموا لسیدکم، د خپل مشر ته پاسئ، دته ادرکئ، دته احترام وکئ. د حضور پاک علیہ السلام رضعی مور حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها حضور پاک پاسېده، څادر یې ورته وغوړو، د دې څادر باندې صدا کښېنه. ځکه نبی علیہ السلام وایي من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. دائما جمله کې حضور پاک فرمایي چې زما د امت نه دی هغه سړی چې هغه امر بالمعروف نه کوي او نهی عن المنکر نه کوي. دا د امتي به دا صفت وي چې دی به امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر به کوي. خپله به هم بد کار نه ځان ساتي او نور خلک به هم د بدو کارونو نه د بدو خبرو نه به هغې بچ کوي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا په هر مسلمان باندې ضروري او لازمي ده. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده وان لم یستطع فبلسانه وان لم یستطع بقلبه وذلك اضعف الایمان. که تاسو کې یو سړی ناکاره کار کوي، ناکاره عمل کوي، ناکاره وینا کوي، هغه سړی منع کوي په لاسونو باندې د مټو زور باندې دغې ګناه نه دا سړی منع کړ. که ستا د مټو طاقت نو ځکه دا د هغې تعلق د حکومت سره دی فبلسانه بیا په ژبه باندې دا سړی منع کړه، ورته وایي دا خبره چې ته کوې بدره مه کوه، دا کار چې ته کم کوې دا بد دی، دا کار مه کوه. که نه دی د لاسو طاقت شته او نه دی د ژبې طاقت شته، بیا فبقلبه دغې سړي ته د اړګې بد ګوره چې کوم سړی ګناه کوي او ته نه په لاس منع کولی شي نه په ژبه منع کولی شي، بیا په اړګې ورته بد ګوره
او بیا نبی علیہ السلام وذالک اضعف الایمان چې اوسړی ته د ګناه نه په لاس هم نشي منع کولی په ژبه هم نشي منع کولی خالی په زړه کې ورته بد ګوري دا ډېر لوی کمزور ایمان دی اوس که موږ سوچ وکړو دې وخت کې موږ هغه کمزور ایمان هم چې دی هغه نشته په لاس باندې یو څه ګناه نه منع کول او په ژبه باندې ګناه نه منع کول دا خو ډېر لوی خبره ده دې وخت کې خلک ګناهګار ته یعنې په زړه کې هم بد نه ګوري پکار دی چې اول خو موږ په لاسو باندې یو سړی منې کړو که نه کېږي په خوله ورته د وعظ د نصیحت په شکل ورته ووایو که په هغې هم نه کېږي بیا دغه سړي سره متارکه پکار ده لږې ورته بد کتل پکار دي چې کم از کم د آخري مرتبه د ایمان دا خو زموږ نصیبه شي الله دې نه کړي که دغه هم په زړه کې نه وي بیا خو دا ایمان ډېر انتهایي چې کم دی کمزور او بیکاره دی لہذا دا درې مرتبې چې امر بالمعروف په لسان سره او په ژبې سره او که نه کېږي بیا ورته په زړه کې بد کتل دا خامخا اول خو دا درې واړه مرتبې ځان کې پیدا کول پکار دي چې سړی په لاسو مینا کوي په ژبه هم کوي په زړه کې هم دغه خلکو ته بد ګوري که دا نشي کېدی کم از کم داسې خلکو نه کناره کشي کې پکار ده هغې سره بیا مینه محبت هغې سره تعلق چې دی دا نه د پکار د تمام معاشرې د اصلاح دارمدار دا په امر بالمعروف او په نهي عن المنکر دی او دې وخت کې نهي عن المنکر دا د صرف د علماو او د مبلغینو حضراتو کار پاتې شوی دی چې علما دي یا تبلیغي حضرات دي چې هغې امر بالمعروف کوي که چېرته د امر بالمعروف دروازې بندې شي دا تاسو یقین وساتئ بیا به د شر او د فساد او د فتنو دروازې کلاو شي اوس اگر که څوک عمل نه کوي بیا هم امر بالمعروف علما هم اړم دي مبلغین حضرات هم اړم دي نو زمانه چې د خلک د داسې آفتونو عذابونو په امن امان ده چې په هغې باندې ټوله معاشره متاثر شي لهذا امر بالمعروف دا زموږ ستاسو د امت یو فریضه ده چې دا موږ په هر ځای کې ادا کوو اگر بینم که نابینا و چاهش اگر خاموش بنشینم ګناس یو سړی ګوري یو ړوند را روان دی په لاره باندې مخې ته کوی دی که چېرته ته د هغې ړوند ته اواز نه کوې چې حافظ صاحب ستا نه مخکې کوی دی نو دی به خامخا د هغې کوی ته غورځېږي د دوی عوامو مثال د دغې خلکو چې د ګناه باندې عادیان دي د هغې مثال د ړوند دی که ته اواز نه ورکوې او دوی له خبرداری نه ورکوې دوی خامخا په جهنم کې غورځېږي دغه شان که دا ړوند ته اواز نه کوې دی به خامخا دوی کوي ته غورځېږي او که ته ورته اواز ونه کړې او دی دوی کوي ته وغورځېده نو خامخا به ته ګناهګار یې موږ به تر خپل وسه پورې د هر چا د اصلاح کوشش کوو اول د ځان بیا د معاشرې او اول د خپل ځان بیا د خپل کور بیا د خپل معاشرې د اصلاح کوشش دا به موږ باندې لازمي او ضروري دی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.